د تاتار یو شاهزاده حمله وکړه په بغداد او په دغه علاقو. تاتاریانو اوږده قصه ده، یوه حمله هم نه ده، ډېرې حملې کړي دي. شاهزاده حمله وکړه او ډېر ظالم او جابر او مضبوط فوج و ورسره. بغداد د مسلمانانو د غیر چاپېره علاقو چې واورېدل چې تاتاري فوج را روان دی، نو هغوی ښار پرېښود او تښتېدل. دې مقابله خو ګرانه ده، دې سره موږ مقابله نشو کولی، دا خو ځناور دي، دا خو انسانان خوري. وتښتېدل، علاقه خالی کړه. چې تاتاري شهزاده راغی او لښکر ورسره و او دوی راورسېدل، نو خلکو نه یې تپوس وکړه فوج نه، شابه چې څومره مسلمانان دي مړه کې، چې څومره ښځې دي دا راونیسئ وینځئ کې، چې څومره ماشومان دي غلامان یې کې، او چې څومره ځوانان دي ټول مړه کې وینې توی کې. فوج راغی وی صاحب ښار کې څوک شته نه. د فوج چې کم جرنیل او کمانډر ان چیف و تاتاري شهزاده له ورغی، ورته وی ښار کې څوک نشته. ولې؟ وی دومره دبدبه دی د روب دی چې خلکو مسلمانان تښتېدلي دي، پته هم نه لګي چې څه شو. ښار خالی پروت دی، بالکل خالی، هېڅ نه ښځه شته، نه ماشوم شته، نه ځوان شته، نه زلمی شته، هېڅ څوک نشته، خالی پروت دی ښار. ضروري سامان هم خلکو تختولی دی وړی دی. دومره روب دی ستا، دومره دبدبه ده. تاتاري شهزاده خوشحاله شو. یو فوجي جرنیل والا راغی وی صاحب یو دوه کسه شته، یو جومات کې یو بوډا د سپین ږیری دی، یو داسې معلومیږي لکه د هغه خادم دی، خدمتګار دی. دا دوه شته، باقي نشته. دا دوه ولې دي؟ دی زما نه نه یریږي، دی زما روب نه دی لیدی. ورشه او دغه دواړه په زنځیرونو وتړئ، لاسونه خپې او ماته حاضر کې. فوج راغی، هغه دوه کسانو دواړه وتړل. ښار نوم سربند دی، د ښار نوم سربند دی. دا زموږ د پېښور سربند نښه، دا هلته دی بغداد سره. د ښار نوم سربند دی. د دې سپین ږیري نوم شیخ احمد سربندي دی. چې دا دواړه پول فوج راغی، بادشاه شهزاده وایي چې تاسو ولې نه یې تللی؟ دواړه یې په زنځیرونو تړل او شهزاده تاتاري شهزاده ته یې پیش کړل. تاتاري شهزاده ورته وایي تاسو ما نه وی خبر چې زه را روان یم؟ خبر و صاحب، زما د فوج او لښکر نه وی خبر و، بس روب کې ورسره هغې هم لګیا دي. نو چې دا ټول خلک وتښتېدل، ما نه ویرېدل، نو تاسو ولې ونوتئ؟ وی موږ د خدای کور کې وو، موږ د خدای د کور نه څوک نشي ایستی. موږ چې د خدای کور کې یو، په موږ د چاروب نه راځي. موږ چې خدای ته ناست یو، دغه وخت موږ الله نه یریږو، بنده نه یریږو. الله بادشاه مدد وینو، بنده بسی او بنده نه یره بسی. موږ خدای نه یریږو، خدای ته کور کې ناست یو. چې خدای ته کور کې ناست دی او ته خدای ته کېناستی، نو بیا یره د هغه خدای نه پکار ده، بنده بسی او د هغه یره بسی. واقعي د عرفات په میدان کې یو سړي سوال کو، خیر راوړی خدای مو بخا. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته فکر شو چې دوره اوچته کړه، په دا مخ یې وو، په دا دوره په دا مضبوط سه غزار ورکه. وی په دې میدان کې او په دې ورځ بیا د خدای نه ما سوا د بل چا نه سوال؟ دا میدان کم میدان دی؟ دې میدان ته خو مخلوق د دنیا د ګوټ ګوټ نه راځي، او دې ورځې ته د دنیا مخلوق د ګوټ ګوټ نه راځي. سله راځي چې د الله نه وغواړي. دا ورځ او دا میدان او د الله نه ما سوا د بل چا نه غوښتنه، مخلوق نه سوال کې، بل ځای کوه دلته به نه کې. واقعي چې سړی جومات ته راننوت او جومات کې الله ته ودرېده، په کار دی چې دی دغه وخت کې د چا نه وغواړي. شوق سره ووایه الله نه وغواړي، بس ودرېدې خدای ته. اهدنا الصراط المستقیم. خدایا مرتبه نه لاره. ایاک نعبد خاص تا
ته ولاړ یم او ستا په دربار کې عاجزۍ درخواست کوم او تا عبادت کوم. و ایاک نستعین دا طالبان پې پوهېږي د ایاک مخکې شوی دی د خپل ځای نه، دا ضمیر مخکې شوی دی. معنا څه؟ الله خاص تا نه مدد غواړم، خاص تا نه، د بل چا نه نه ګورې، خاص تا نه مدد غواړم، بل چا نه نه غواړم. نو زه د خدای په کور کې ناستم، نو زه ولې د بل چا نه ویرېږم؟ او د خدای د کور نه مې معصوم نو څنګه وباسي؟ نو تاتاري شهزاده غصه شو، سترګې یې سرې شوې، وایي راو مې نه ویستې څه ته چې د خدای د کور نه مې څوک نه شي ایستې، نو راو یې نه مې ایستې څه، او زنځیرونو باندې مې ونه تړلی څه، د زنځیرونو مې لاس خپو ته درته وانه جوړ، دلته مې راونه ویستې، ځان ته مخامخ مې ونه درولې چې ستا خدای بچ کړی. ماشوم هغه ورته یې مړه غلی کېنه راکوټی لکې او غټې غټې خبرې دې شروع کړې دي. دا ستا زنځیر به سي او اتکړی به دې سي. او دغه وخت کې شیخ احمد وی الله، او چې د الله نوم یې واغېست نو اتکړی ټوټې ټوټې لاندې پرېوتی، زنځیرونه لاندې پرېوتل. دا زنځیر د خدای نوم ته ټینګېدی شي، دا زنځیر د خدای نوم ته ټینګېدی شي، دا اتکړی د خدای نوم ته ټینګېدی شي. راغونډې کړه ټوټې دې اوس راغونډه وه، خو چې دی وویل زنځیرونه پرېوتل او ټوکړې ټوکړې شي، نو شهزاده پره پیدا شو. واقعي زما وروڼو دا یقین جوړېدل ګران دي. د خدای په نوم کې دا طاقت شته، د خدای د نوم دا زور شته. صحابه کرام چې به یو کس په سوونو خلکو ورنیخ شو، په سوونو، او پورې پورې به ترې ووته او دغه سوونه به یې ریز مریز کړل، نو هغې به یو ټکې وې، هغه به څه ایټم بم. ایټم بم څنګه ایټم بم به و؟ د ایټم بم نم زیات، هایډروجن بم نم زیات، به څه هغې به وې الله اکبر، الله ډېر لوی دی. مونږ بانک کې وایو که نه الله اکبر؟ کم لفظ خدای تعالی ښه دی الله اکبر. هلته اقامت کې بیا وې الله اکبر، او هلته چې مانځه ته ودرېږي بیا وې لاسونه موچت کې چې خدایه ګورې. لاس اوچتولو کې څه مقصد؟ چې خدایه هر څه نه بري، لاس مې اوچت کړل هر څه نه بري. الله اکبر خدای تل لوی، ډېر لوی. الله اکبر څه معنا؟ الله ډېر لوی دی، د خدای نه لوی څوک نشته، خدای سره همسر څوک نشته، خدای ډېر لوی دی. هغه نمرود چې د خدای دعوې کړې، نمرود به وایي زه خدای یم، الله وی نشه که نه سم شه سم شه. استدراج ورته مونږ په عربی کې وایي. خدای بعضې وخت یو سړي له مهلت ورکړي، پرېږدي مهلت ورکي 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 ورکي، نو دې نورم ښکر اوچت کي اوچت کي اوچت کي، نو بیا خدای و یو ټس ورکي لاندې راغورځوي. دی وایي دا د خدای نعمت دی، د خدای نعمت دی. د هغې داسې مثال یې لکه مږې ته چې په پنجره کې غوښه کېږي، مږې ته چې پنجره کې غوښه کېږي، نو مږه خو پې ګمان د نعمت کوي، خو هغه نعمت نه هغه څه شی وي؟ هغه د مږې د نیوو دپاره یو اسلحه نعمت نه، هغه ورته ډېره خشته کړي چې څوک یې ورته اږدي، ورته یې ښکلي کړي، اوږم پې واچوي، مسالې هم پې واچوي، په غوړو کې هم ترسوي چې ښه خوشبویه شي چې دا مږې د سوړو نه هم ورپسې راوځي. نو مږه وایي لوی نعمت دی، ګډېږي ورته او وردن نه شي، بچو ته مو چې شا به راځئ نعمت دی نعمت. او چې چا لټې ښودی دی هغه یې بچی لکه غوندې وخوره خیر دی، اوس به د سره پوهېږم ډنډه ورسره لاس کي، اوبو کې دې منډم سره د دې لټه او ټوټې ټوټې به دې کم. تا خو زما ټولې کور سورې سورې کړی دی، تا خو زما ټولې جامې غار غار کړي دي، پرېږدم دې چا. هغه رزق چې پنجره کې پروت دی مږې ته نعمت ښکاري، حقیقت کې قهر او غضب دی د مږې د نیوو. د فاسق او فاجر او د کافر رزق او د دنیا خوشحالي هغه د مږې د پنجرې ټوکړه ده. خدای زمونږ رزق هغسې نه کړي، زمونږ دا د خدای نعمت کی، زمونږ دا د خدای نعمت کی، زمونږ دا هغه دی لکه پلار چې ماشوم د ټوټه نوړی جدا کی، او هغه ماشوم وایي دا نه خورمه، دا خو خوشبویه نه ده، دا خو غوړو کې نه ده سره شوې، او بچې وایي نه که نه بچې ډاکټر غوړي در باندې بند کړي، مری دې خوږ ده، او مینت ورته کوي چې خوره.
نو زمونږ دا رزق هغسې خوشبویه نه دی خو الله وایي نه که نه هغه دله نه دی ښه هغه شی هغه مږې هغه دا دله ښه دا خوره نعمت به هر کیف د الله د نوم زور د الله په نوم کې چې صحابه به وي الله اکبر کافر به تښتېدل الله نوم ډېر زورور نو چې شیخ احمد سربندي یو شیخ احمد سرهندي دی هغه جدا دی دا بل دی سربند چې هغه وي الله اکبر ټوټې ټوټې نو په شهزاده لچو لګېد چړچ پې ولګېد وایي بس ځه تاسو ته څه نه وایو ښه زه خپل جومات کینې پکې خپل کار کوي او فوج ته وایي دا بابا او دا د خادم ته ته به غږ نه کوې ته دې په خپل جومات کې چې څه کوي نو کوي دی نو دی راغی غریب او جومات کې کېناست او خپل ذکر اسکار یې شروع کړل او خادم ورسره خپل ناست دی نو شهزاده ته خو مرتبه معلومه وه که نه ګوره د خدای نوم ته کمال ته یې ګوره اوس نو کله کله به راته وله پټ به راته چې دا سړی خو د لوی مرتبې خاوند دی د ده د خولې نه خو د خدای یو نوم وتلی او اوسپنې ټوټې کېدل دي نو کله کله به وله راته ما ته دوا وکړه نو شیخ احمد ورته و یو ځل وی شیخ احمد سربندي وی هلکه مسلمان شه که اسلام راوړه دا مرتبه به تا ته میلو شي مسلمان شه وی صاحب ستا دا دین مې خوښ دی ما په سترګو ستا د خولې زور ولید او د دې نوم زور مې په دا ولید په خپله خو که دې وخت کې زه مسلمان شمه نو وجنې مې دا خلک مړکۍ مې وی ګوره زه راته یو خبره وایم مسلمان شه مسلمان نو چې کله بادشاه شي نو بیا به خپل ایمان ښکاره کې اوس یې پټ وساته وی ښه زه به بادشاه کېږم ما نه خو مشران رونه دي ترونه دي نیکونه دي زه به څنګه بادشاه کېږم وی زما زړه دا وایي کشف دې ته څه وایي کشف ورته وایي زما زړه دا وایي دې ته کشف وایي هغه څیز چې په دې سترګو نه ښکاري او د زړه په سترګو ښکاره شي هغې ته کشف دا د نیکانو صالحانو عالمانو ته خدای پاک باندې وخت کوي دې ته کشف دا کېږي د رضالو سابق صاحب دا الله دې په قبر انوار نازل کړي مولانا صبیح الدین صاحب سابق صاحب او زمونږ د عمرزو صاحبزاد عبدالباری جان صاحب صاحبزاده صاحب خدای دې وبخي دواړه وصفات دي دواړه دارالعلوم دیوبند فاضلان ما ته په خپله سابق صاحب وي دته ما په خپله او یوازې ما نه ډېر ګواه نشته به مونږ په دارالعلوم دیوبند کې وو زه او صاحبزاده عبدالباری جان صاحب نو مونږ وی چې زو تانبون ته د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات کوو ځکه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ډېر الله ته رسېدلی سړی لوی عالم لوی مفتی اعظم د دارالعلوم دیوبند لوی مفتی او د تصوف لوی امام د ذکر و اسکار او د څلورو طریقو پیر لوی سړی لوی علم هم خدای ورکړی نو مونږ وی چې یاره بیا مونږه پاکستان ته لاړ شو هغه وخت یو هندو پاک یو لکه خپل وطن ته لاړ شو نو بیا به ارمان کوو چې یاره دیوبند کې مونږ وخت تیر که خو مولانا اشرف علي صاحب سره ملاقات ونه زه چې ملاقات لی لاړ شو نو صاحبزاده عبدالباری جان صاحب او زما رای وه نو مونږ وی چې تانبون د دیوبند نه لرې زه ملاقات کوو یو دریم زمونږ ملګری دی هغه نوم یې ما ته واخیست خو زه تاسو ته نوم نه اخلم دریم ملګری و چې هغه ته مونږ ووې چې هلکه مونږ خو د مولانا اشرف علي تانوي صاحب ملاقات لرو تانبون ته او تم را سره لاړ شه هغه وې مړه دا پیرانه دا پیسه ټکه او پیسې خوري د خلکو نه جیبونو کې اچوي او دا بد ردې شروع کړل خو زما وروڼو اهل الله پسې بد به نه وایې دا یاد وساتئ دا زما دا یو وصیت ذهن کې واچوئ څوک چې د دین لږ کارم کوي بد به نه وایي په دې الله خفه کېږي او بیا عالمانو پسې چې خولې نه بد ونه خیږي ته به مړه ما خو پرونم کنځل کړي وه بل ما ته خو خدای سونه وي نه وایي خو څه موده پس او د والو مختلفې طریقې دي من عاد لي ولیا فقد آذنته بالحرب الله وی ګوره سم شه او که دا چل دی وکړو نو زما د طرف نه لالې جنگ دی بهر کیف
وی د دریم غیبت شروع که چې زه نه ځم اشرف علي سي او دا بد ردې شروع او دا پیسو ته او دا شیخي او پیري او مریدي دا خو ټول د پیسو دپاره دي هلکه داسې مو وایه هغه داسې عام پیر نه دی یو عالم دی مفتی اعظم دی او ډېر نیک سړی دی او ته مه کوه خیر د دله نو غیبت یې کو خو مونږ وی راته هلکه مونږ ځو ملاقات لته خو هسې به تماشا وکړې که نه ملګرتیا وکړه ډېره ښه ده وی په لاره ځو او دې په ټوله لاره د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه بد وایي یاره مونږ هم بیا ستومانه چې دا بل هم سره پر ځان سره روانه کړه خو بس اوس ملګری دی هلکه مه کوه غیبت بد مه وایه وی چې لاړو خانقاه ته ورسېدو نو دا هغه وخت و چې اخري وخت و نو خانقاه کې خپل آداب او چې دا چا ملاقات له لاړ شي ګورې د هغه د آدابو خیال به تم ساتې نو د خانقاه چې کوم مشر خلیفه و نو هغه راته ووایي چې مولانا صاحب دې وخت کې کمزوری دی نو ګورې وخت به ډېر نه تېروي مختصر وخت به تېروي بس ډېر وخت به نه چاله نه خرابې او چې څنګه ورننه وځي نو ابدا نه د دریو خبرو تپوس کوي نو چې تاسو ورته جواب په ذهن کې تیار ساتلی ابدا یو تپوس دا کوي چې کون ہے څوک یې دویم تپوس به دا کوي چې کہاں سے آئے ہیں کم ځای نه راغلی یې دریم تپوس به دا کوي چې کس لیے آئے ہیں کم ځای سره پار راغلی یې نو تاسو به ورته ځان هم وښایئ چې کوم ځای نه راغلي هغه ځای به م ورته وښایئ او چې څه راغلي به ووایئ وګوره یو خبره به کوئ که دواله راغلي وی دواله راغلي که بیعت له راغلي وی بیعت له راغلي که مسلې تپوس ته راغلي مسلې تپوس ته راغلي که اسې ملاقات ته راغلي وی صاحب اسې ستا زیارت ته راغلي یو خبره به کوئ دوه درې به نه کوئ د هغه اوقات ډېر قیمتي دي اوقات به نه خراب وي یاره وایي چې ده راته دا خبره وکړه نو موږ هم پره پیدو شو چې خدای دا خو ځان له قینجونه پکې راووتل او قیدونه پکې راووتل او چې څنګه ورننوتو نو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ناستو ډډی والې وه نو فوراً یې تپوس وکړه کون ہے کون ہو کہاں سے آئے ہو کس لیے آئے ہو څوک یې مونږ وی صاحب ہم طالب العلم ہیں طالبان یو دین طالبان یو اور دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں دارالعلوم دیوبند نہ راغلی اور بغرض دعا حاضر ہوئے ہیں دعا د پر راغلی وی ما ته وکتل چې تشریف رک کین صاحبزاده عبدالباری جان صاحب ته وکتل وی تشریف رک کین هغه درې مرګري دغلته خو سم دی او چې دا پلار او په دیوبند کې غیبت کو وی چې هغه ته وکتل هم کېناسته وی هغه ته فورا وی اٹو خبیث اٹو خبیث اٹو خبیث اوزا پسا وی هغه لږه سستي وکړه چې اٹھاو تم کو خبیث اٹھو نکل جاؤ وی سړی یې چورلټ وایست دې ته کشف وی دا د غیب علم نه دی د غیب علم جدا شی دی د غیب علم چې یو سړي سره د یو شي علم وي که نه نو چې دی کله بیداري او نشه وغیره وتلي نو هر وخت وتی او کشف هر وخت نی چې کله خدای پاک وغواړي نو راولي او چې خدای نه غواړي نو نی بیا په علم کله کله ذهول غفلت راځي کشف باندې ذهول غفلت نی کشف چې خدای کله وغواړي باید بیا پوری چې ونه غواړي بیا نی دې ته کشف وایي سیبا بس سړی چورلټ پاسه ویوست او بس موږ ته بیا دوا وکړه موږ ته وی چې دا خبیث دی دا خبیث دی تاسو کې نه موږ ته ښه ډېره دوا وکړه وی چې بار راووتو موږ ته چې پته راته ولګېده ته دا پیران داسې پیران داسې د مولانا اشرف علي صاحب کشف درته معلوم شو دی نه خو یو زه خبر وم یو ته یو دا درې کسه خبر وو د خانقاه هم ته څوک نو خبر هلته د غیبت کو په لاره د غیبت کو ورته پته ولګېده خدای ورته پته ورکړه وی وسته که وی نه وسته دې ته څه ویل کېږي کشف دا د نیکانو خلکو ته عالمانو ته کله کله خدای پاک وکړي نو شیخ احمد سربندی شاهزاده تاتاری ته وایي چې اوس ایمان راوړه مسلمان شه او کته ما خلق وجني ټول کافر دي نو تا ته بس موده پس بادشاہي ملاویږي
نو بیا به د یره نی، بیا به د خپل ایمان ښکاره کې. او همت او بادشاهي مې راویږي، مانه خو په میرټ ډېر خلک مخکې پراته دی، بس وایي زما زړه دا وایي چې تا ته بادشاهي مې راویږي. دا تاریخ شهزاده خو د هغه د ذکر زور لیدی و، مسلمان شو پټ. او کله کله به راته شیخ احمد صاحب له هغه نه به دین هم زده کوه، هغه سره به یې دعا مغوښتله، په ځان یې څوک نه پوهېدل چې زه مسلمان یم. او ټیک 13 کاله پس خدای بادشاهي ورکړه، 30 سال پس. او چې کله بادشاه شو نو بیا راغی شیخ احمد صاحب له وی صاحب ستا خبره خدای رښتونې کړه، بادشاه شو، اوس به واده هم پوره کې، تا خو اوسه پورې اسلام پټ اوس به ښکاره کې، بالکل به ښکاره کوم. اعلان یې وکړ چې زه مسلمان او 13 کاله مخکې ما د دې پیر صاحب نه بیعت کړی دی او ما ایمان راوړلی دی، او چې څومره زما رعیت دی ټول به مو مسلمانېږي. هغه څومره چې رعیت او خدای ټول مسلمانان کړل. بنیاد یې چې مونږ ولټو د خدای ذکر نو. وذکر اسم ربه فصلی ولذکر الله اکبر. د خدای د ذکر نه لوی شی بل نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا جامه چې کله پاکي دا د خدای ذکر کوي، چې خیره نشي د خدای ذکر پریدي. ولاړې اوبه روانې اوبه د خدای ذکر کوي، او چې کله دا ودرېږي د خدای ذکر پریدي نو بیا خاشي. او کمه څانګه چې شنی د خدای ذکر کوي او چې د خدای ذکر یې پرېښو نو اوچه شي، او کم کب چې په دریاب کې جمدی دی د خدای ذکر کوي، او چې کله ذکر پرېښو د ښکاري په جال کې راشي. او کمه مرغۍ چې په هوا الوزي دا هم ټول ذکر کوي. ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هر سیز د خدای ذکر کوي، خو تاسو د دې سیزونو په ذکر او په تسبیح پوهیږئ نه. نو چې کله د مرغۍ ذکر پرېښو نو د ښکاري په جال کې بیا واقع شي. نو خدای به یادوي، د الله ذکر به کوې، په دې به ستا زړه جمدي وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی هغه زړه چې ذکر کوي دا جمدی دی، کم ذکر چې زړه چې ذکر نه کوي دا مړ دی، مړ. نو قد افلح من تزکا، دا هغه صفایه او د تزکیه الله وی هغه سړی چې د خپل باطن پاک کدا کامیاب دی، دی مقصد ته ورسېد. او د باطن پاکوالی په دوو سیزونو راځي، یو په ښکلې عقیده چې د ګنده عقیدې نه ځان وساتې، دا په علم کلام کې بیانېږي، او یو د باطن صفاوالی په تصوف او په طریقت راځي، دا په علم الاخلاق او علم السلوک کې معلومیږي. د زړه زنګ دا پې لرې شو، زړه صفا شو، نو الله طریقه ښیي. یو ذکر ما تیره جمعه درته ویلي، نبی علیہ السلام فرمایي وی دا زړونه زنګ کېږي. تپوس ترې وشو د الله رسوله صفایي څه ده؟ نو ما دوه ویلي، یو مرګ یادول او دویم څه شی دی؟ ذکر. بلکې کثرت ذکر الله، د خدای ډېر یاد، ډېر الله یادول. او دویم څه شی دی؟ منځ فصله. ذکر اسم ربه بانگے ہوئے، ذکر اسم ربه اقامت مشو، ذکر اسم ربه چی پا منز ادرد نیت مکاللہ استاد پارا، ذکر اسم ربه بی اللہ سچت کوئی اللہ اکبر فصلا. نو دا خدا عبادت اکلا مندگی اکلا بیا پا منز خدا دیر زیاد خوشحالی کی. منز اغا عبادت تے چه اللہ پاک پا منز باندے دیر زیاد خوشحالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادت سو گورا دا پریشانو یا علاج ذکر شو. دویم منز صحابی وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة
وی چې کله به یا فزع الی الصلاة چې کله به نبی علیہ السلام د یو څیز د وجې نه غمجن شو او تکلیف په پراغې په مانځه به ودرېد، فوراً به مانځه ته ودرېد او د رسول الله مبارک غم به پسو هم درته وویم په مال غمجن شوی نه دی چېرته، د بچو د وجې نه ټینشن او غم کې نه دی پروت نه د نوسو نه، نوسې وفات شو، زوی وفات شو، سوی ان لله ما اخذ وله ما اعطى چې سراک لم د خدای دی چې واغشت لم د خدای دی، په دې غم نه دی. شیخ عبدالقادر جیلانی موږ په مال غمجن کېږو، فطري تقاضا ده، زه غمجن کېږم، تاسو مال د چا هلاک شي بنده غمجن کېږي، خو د لویو خلکو په مال غم نه. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډېر لوی مالدار سړی و، تاجر اوسه، بحری کشته به ډکېتلې د سودا، نو ناستو یو سړی ولا راغی وی صاحب ستا هغه بحري جز غرق شو، اوبو کې ډوب شو، لږ ساعت یې سترګې پټې کړې وی الحمدلله الحمدلله. لږ ساعت پس بله اطلاع راله وی صاحب بچ شو، اوبو کې بس ډوبېده خو بس الله بچ کا، وی الحمدلله. نو یو مرید ورته وی په غر کېدو باندې هم الحمدلله وی او په بچ کېدو یې هم الحمدلله وی. چې شی د انسان ته تاوان ورسېږي نو حدیث کې خو الحمدلله نه دی بلکې دی به څه وی انا لله و انا الیه راجعون. دا مې یو ذکر دی، دا وایه چې کله هم یوازې مړی نه چې مړی شو مصیبت ورسېد، اذا اصابتهم مصیبه مصیبت ورسېد نو بیا به انا لله، بجلی چې لاړه شي به وایه ښه انا لله و انا الیه راجعون. بل څه تکلیف پیښ شو بس فوراً وایه انا لله و انا، دې سره تکلیف او غم دل ختمیږي کمیږي. نو د تکلیف چې کشته ډوبه شو خو تعالی پکار دو چې داسې دی ویلې وي چې انا لله و انا الیه راجعون، نو تا الحمدلله ولی وی خبره دې ټیک ته، خو ما په بل سیز الحمدلله وی. بل سیز داو چې کشته غرقه شوه نو ما دې اړه ته وکتل چې اړه خپه دی که نه، ولې کشته بحري جز غرقېدل دې کې خو ډېر لوی مالي او ډېر لوی تاواني، نو ما وی چې اړه خپه دی که نه دی، نو اړه مې توجه ورکړه، نو چې اړه مې توجه ورکړه نه خپه نو ټیکو، اړه وی خدای نو تا واغشت او تا را کړی نو دې کې څه دی، نو ما د زړه په هغه خوشحاله الحمدلله ووی. او چې بیا بل اطلاع راله چې شی برابر شو نو چې یو نعمت د خدای پاک در کې او نعمت د غر کېدو نه بچ شي نو بیا به څه وی الحمدلله به، نو ما بیا الحمدلله ووی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فکر مندی په ثواب په مال او په دولت نه ورېدته وی. یو ځل حضرت جبریل علیہ السلام راغی رسول الله مبارک له، نو د حضرت جبریل علیہ السلام په دې مخ کې لږ د خفګان اثراتو، حالانکه فرشتو باندې غم نه راځي، تکلیف نه راځي، بیماری نه راځي، هغه خدای را دې نه پاک ساتلی، خو انساني شکل کې نو چې بنده انساني شکل کې د انسان هغه خاصیتونه پکې ظاهري راځي، نو په دې مخ او په دې شکل د خفګان لږ آثار انسانی شکل کې. نو حضور پاک ته تاسو کو جبريل ز پریشان غوندې نه وی الله رسول یم ولی وینن ما ته خدای وی چې دوزخونه وګوره، نو ما دوزخونه وکتل نو خپه شوم ډېر چې دې تمام د خدای باندې بندگان دن کېږي. نو جبريل دوزخونه که دوزخ وینا و دوزخ دی و دوزخ دی یو بل د پاسه دی الله رسوله یو لاندې طبقه یو بره 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 دې کې بس څنګه په طبقو کې بسو کې وی د الله رسول ټول لاندې طبقه کې به منافقین، ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، منافقین به لاندې پراتی. منافق پیژنې دوه قسمه دی، یو عقیدوي دی یو عملی دی. عقیدوي منافق هغه دی چې په زړه کې کافر دی په خوله مسلمان، لکه عبدالله ابن ابی او داغه مرګري، لکه کافر په خوله مسلمان، منځبم کوي د سره. عبدالله ابن ابی به جهادونو لم ته منځ به هم کو روجې به هم نیولې
لیکن لنا د پیغمبر دشمنو د دین دشمنو چې دا دین به کله تباه کېږي. نو چې څوک په ظاهر منظم کوي پټکې دیم وي ګیره دیم وي هر څه دی وي خو چې دړنه د دین دشمني کې د اسلام به کله ختمېږي دا مسلماني به کله ختمېږي دا د مسلمانانو د عمل به کله تباه کېږي دا منافق دی دا خطرناک شی دی دی بلاندې درجه کې دا ګورې زمونږ په دې وطن کې بعضې خلک راوته دي خفه کېږه ما بعضې ښځې او سړي دي په دې کوڅو کې ګرځي د دین خلاف مخکې ورځو کې سوات ته تلم سوات یو مولانا صاحب خبره کوله چې یو د انجیوس ښځه وه جنۍ وه دا خو بربنډې ګرځي نو دا یو کور ته ننوته او په هغه کور کې یو ښځه ناسته وه د کور کار یې کو او مخامخ په اخور غوا تړلې شوې وه ګوره اوس ښه د دین دی دشمنۍ ده اوس دا د انجیوس دا جنۍ چې دا نیمچلو پټی په سر ده او مټې ښکاره دي او لاندې پنډیم په ګیټیم ښکاره دي او نری جامې چولې دي او سر تور دی نیمه بربنډه ده دا اوس هغه ښځې ته وایي ته څه کوې په دې کور کې هغه ښځې ته وایي او تی څه کوم خو د کور کار کوم که نه وی بار نه ګرځې وی بار څه کوم نه څه کار روزګار وی کار روزګار مې خاوند کوي که نه خطاړو بار وځې نه بس کور کې هم که نه او زمونږ پښتانه وي ښځې له خو یا کور دی یا کور دا ښکلې خبره ده وقرن فی بیوتکن کورونو کې کښېنئ ولا تبرجن تبرج وزیر وځه خو د جاهلیت د ښځو په شانتې نه نو زه خو په دا کور کې ناست یم ښه نو بار کار روزګار بار ته نه وځې نه ولې نو خاوند راوړي که نه خاوند راوړي ډوډۍ راوړي هر څه راوړي او ما ته ږدي او زه وله خدمت کوم نو د جیو دغه جنۍ ورته وایي وایي ښه نو پته په دې غوا کې څه فرق شو دې غوا هم بار دنیا ونه لیده او تا هم بار دنیا ونه لیده ور اوس ښه دی تخرې ته دې غوا هم بار دنیا نه ده لیدې او تا هم بار دنیا نه ده لیدې غوا له هم ګیا راوړي خوري او تا له هم خوراک راوړي خوري غوا هم خدمت کوي پی والا ورکوي سوټې والا کوي او تم والا لګیا خدمت کوي نو پته په دا غوا کې څه فرق شو دا ښځه په دې پوهېوله چې نیکبختې بار وځه وګرځه چې دنیا ووینې سړی یې هیلې او ته یې نه یې ته غوا کې څه فرق شو وایي چې دا خبره یې ښځې ته وکړه نو دې کې د دې کور والا خره را دننه شوه اخري خبر په سارا سری کنه را دننه شوه ښځه ورته وایي هغه انجوز والا جنۍ ته او وایي دا خبره خو دې ټیک ده چې ما او د غوا کې فرق نشته خو ستا او د خره کې څه فرق دی دا خرم بار ګرځي دنیا اینې او تم بار ګرځي دنیا اینې د خره کې هم پړې نشته او تا کې هم نشته چې په کومه لاړې دا خرم په ډیرانونو ګرځي او تم په ګندونو پسې بار ګرځي سالو سره ولکانو سره پوټولو کې شپې ډیرانونه نه دي هم آزاده او تم آزاده هم لږ سات له کور ته راشي تم لږ سات ته کور ته راشي هغه هم لګیا ده پیدا ته اخلي او بار چکرې تم نو تا د خره کې څه فرق دی وی د انجیوس جنۍ دوپټه په سر کړو غرې وال دا به خبرې به راته په ذهن کې کوي کله به راته وي مړی په دا بچي علم څه لکې دا زړې خبرې دي خلک سپومې ته وختلو خلک کم خوا لاړلو ته کم خوا روانې خلک د سپومې ته نن ورته دي وخیږي زه به د رسول الله مبارک طریقو پسې ځم دین او ایمان به مې دی خلک دي دي زه سپومې نه خو څوک نه منې کوم شریعت خو د سپومې نه څوک نه منې کوي خیجه د دې خلکو دا خیال دی چې ګنې دا شریعت یو تنګ شی دی نه شریعت تا د دکاندارۍ نه منې کوي کوا د یو پسې دوه جوړ کا دوه پسې درې جوړ کا شریعت تا د تجارت نه منې کوي کارخانې جوړولو نه دی نه منې کوي ځان له جوړه کړه د موټر نه دی نه منې کوي درې ځان له واله صحابو سره وخانو دا موټر دی د کور نه دی نه منې کوي ځان له ښه ښکلی کور جوړ کړه هغه زمانه کې هغه اوس دا دی شریعت ته د ځمکې نه منې کوي د صحابو ما راته تېره جمعه ویلي دي حضرت عثمان صاحب څونه مالدار عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه څونه مالدار حضرت طلحه دونه مالدار او دومره روپۍ به ورسره چې هغه دا غټې روپۍ به زنګ کېږي نو دا به په نوکرانو نه شوې صفا کولې دونه وي نو په میدان به یې واچولې نو اوښان به یې پرې ګرځول په هغې به یې صفا کولې عثمان صاحب څونه مالدار
نو د خلکو دا خیال دی چې کني کما چې ته په بچی علم وکړه یا ګیره مې پرېښوه یا پټکې مې په سر کړه یا د ملا صاحب ته نږدې شم یا د پیر صاحب ته نږدې شم نو بس زه په قلا کې بند شم او په کوټه کې بند شم. نه ولې موږ به ډوډۍ نه خورو، ته به نه خورې، دا ملا به نه خوري، دا خلک به نه خوري، د دنیا دا ژوند به ته نه تېروې، موږ به نه تېرو. ته غلطې خبرې دي. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دونه مالدارو چې کله وفات شو په خزانه کې 450 کروڑه درهم پراتو. درهم پاکستانی روپے نه 54 کروڑ 56 کروڑ شپږ 50 تا غټ خان سره دونه پیسې نشته. دا خو خبره نه ده چې سړی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دونه مالدارو څومره لوی پیر دی چې جزونه به په بحری تلل او سوداګري به کوي. مال ګټل منع نه دي، تجارت کول منع نه دي، خو خدای باندې یری. یو سړیو د امام احمد ابن حنبل گاونډیو لور سټک به و لورو او چې مړ شو نو یو عالم په خوب کې ولید او تپوس یې تیو چې وی قتل په یو خشته باغچه کې ګرځي او مزید چرچې خوشاله دی ورته ویل کلوره چې مړ شوې کوم خوا لاړې وی چې مړ شومه نو دې باغ کې جنت کې او احمد ابن حنبل سره په دنیا کې گاونډي هم دلته هم گاونډي اوس سکے هغه سره دنیا کې هم گاونډي هم دلته هم گاونډي. دا مولا صاحب راویښ شو چې راویښ شو د لور کور تلال خدای ته ولا ور وډبم وی یاره یو تپوس ته نه کوم ستا خامن خو ما ډېر ښه لید خشته سپینو جامو کې په باغچه کې او دا د جنت نښې ښه که یو مړی د په سپینه جامه کې ولید دا د جنت نښې د اسلام نښې. برقه ابن نوفل متعلق اخو هغه زمانه کې مړو چې کومه زمانه کې له حضور پاک ته د دعوت ذکر نور راغلی چې خلکو ته وایي چې ایمان راوړی. نو خدیجه رضی الله عنها دې تپوس وکړو وی الله رسوله ورقه خدا ویلو چې که زه جمدې پاتې شم او ته خلکو د وطن نه استې مدد به دې کوم او دیم ویلو چې دا کوم تعالی څوک راغلی دی په غار حرا کې دا هغه فرشته ده چې موسی علیه السلام لراتله. خو تا چې کله د ایمان دعوت ورکو د هغې نه مخکې مړ دی نو کوم ځای دی ورقه حضور پاک ورته ما په سپینه جامه کې په خوب کې لیدی دی او چې په سپینه جامه کې دی څوک په خوب کې ولید دا د ایمان نښی. نو هغه ملا صاحب هغه ښځې ته وایي د لور وی ستا د خاوند څه عمل کو ما ښکلې جامه کې باغچه کې په باغ کې ولید او صاحبه خوشحاله دی چې هلقدمي کوي او وایي د احمد ابن حنبل ګاونډي یاره وایي زما خاوند خو داسې عمل نه دی کړی دغه مونځ او دس پې کوو چټکې و نور څه عمل خو نشته. یاره یو دوه عمل دی یو عمل یې دا و چې کله به بانګ ووې او د ده سټک به په لاس کې او اوچت کړی به او اوسپنه له به را براو نو چې بانګ به ووې نو سټک به اوسپنه نه براو غاړې ته به کېښود جومات ته به روان شو نیمګړی کار به هم په ځای پرېښود. لکه یو سړی خو وایي چې دا شی مې اوچت کړی دی ودرېږه راو خو به بروم که نه ودرېږه دا اوسپنه ګرمه ده دا رانه یخېږي مونځ ته خو لا نیمه ګنټه شته دا ګرمه اوسپنه به ووامه رانه یخېږي اسکاره خرابېږي دا به نیخ کم نو بیا به مونځ ته خو لا نیمه ګنټه بعد خو نیمه ګنټه مخکې نه زه چې به د الله نوم واورېد نو سټک که به اوچته مو نو را براو بیا نه بس کې به یې ښود او منځله به روان شو د الله نوم دی ته وایي. او دویم دا چې دی به اکثر بره په چت ودو امام احمد ابن حنبل به هلته ودو خپل کور کې نو ده ته به ښکارېده نو ده به وی یا الله ارمان چې دا بچی مې نه وي ارمان چې مالدار وي ارمان چې اوزګار وي نو ما به مو دغسې عبادت کړی چې احمد ابن حنبل یې کوي خو څوک هم ټوله ورځ بچو له سټک وه نو د شپې بیا چې مونځ وکړم ماسخوتن نو خوب راشي لاسونه مې خوږېږي نو بس وده شمه نو راپاسم سار مانځله ځمه الله بچی دی ښه ده که دا نه وي نو ما به هم دغسې چل کوم الله که دا کار مې نه کولی دا سټک مې نه و او لږ مالدار وي نو ما به هم د شپې عبادت کوم نو د شپې یو شپې تهجد نه دي کړی خو چې په ډډه به واوړېد او احمد ابن حنبل به ولید چې هغه مونځ کوي نو دا ارمان به یې وکړه دا ارمان
ګوره الله څومره غیرتي ذات دی د خدای نه غیرتي ذات بل شته ووایه شته نشته دومره الله غیرتي دی دومره غیرتي چې هغه د الله د نوم احترام او مانځله فورا منډه وه او د امام احمد د عبادت متعلق سوچ کول او تمنا او فکر من کېدل رب ذوالجلال جنت هم ورکو د احمد ابن حنبل ګاونډی په هر کیف نو څوک به راته دا وایي دا مولیان دا خلک زاړو ته رسوي هلکه مولا دې نه منې کوي دین تنګ تروش نه دی خپل عبادت کوه تجارت کوه زمینداریم کوه او بخورلم هر څه خو چې بانګ ووایي او درته آواز وشو الله اکبر او درته وایي چې حی علی الصلاة باس دې وخت کې که ستا د زرګونو روپو تاوان کېږي نو هغه تاوان نه ځان بچ که دکان جرنده کا خو زه په منډه او بخور دی او بلې په خوشې کا په باړی بلې باړی ته سورې وکړه چې بل خوا زه مانځله بس زه خدای اواز درته د الله د طرف نه شو ژبه د مؤذن ده ژبه د بنده ده ژبه د نیازلي ده ژبه د زید عمر بکر ده خو اواز د چا د طرف نه دی الله نه دا نماینده دی د خدای ورته پټې خبرې ته سوچ کوم دی کې ډېر لوی کمالات دي دا نماینده دی د خدای حی علی الصلاة منزل راځه شبه او حی علی الفلاح قد افلح من تزکا او چې تا کومه کامیابي غواړې هغې له راځه منډه وه منزل راځه د خدای د نوم احترام وکړه د خدای د نوم احترام وکړه منځ ته ودرېږه نو موږ څوک نه منې کوو افسرم شا ډایرکټرم جوړ شا ډاکټر دې مزوی جوړ کا انجینیر دې مزوی جوړ کا کارخانم جوړ کا لس موټرې والا لس بنگلې جوړ کا نه منې کو شریعت نه منې کوي خو الله مې روا منځ مې روا خدای مې روا نو جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته وایي چې لاندې کومه درجه ده او طبقه د منافقین دي پکې دا غي د پاسه طبقه کې هغه خلک دي چې خدای نه مني دا غي د پاسه چې کومه طبقه ده شپږمه طبقه نو هغه طبقه کې مشرکان دي دا غي د پاسه طبقه کې مجوسیان دي دا غي د پاسه طبقه کې يهوديان دي دا غي د پاسه طبقه کې عیسایان دي او اخلومبه طبقه کې بستا د امت فاسقان فاجران خو چې جبرئیل علیہ السلام دا خبر وکړه د رسول الله مبارک رنگ بدل شو جبرئیل علیہ السلام لال او حضور پاک کوټې ته ننوت فرض منزله براوته مونږ به کوو بیا به په تیزه ته کوټې ته فرض مونږ به کوو راوته به په تیزه به ته او رنګ بدلو صحابه حیران دي چې خدای د په نبی علیہ السلام سره چلو شو نن خو درې مروز ده نه چا سره خبرې نه اترې نه بیبیانو سره خبرې نه اترې بس فرض مونځ کوي کوټې ته منډه وایي داسې چلو شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغې دروازې وډبوله السلام علیک یا رسول الله د الله رسول پتا دې سلامي جواب یې ورنکړ دنه به وعلیکم السلام ویلي خو وې نه رول ابو بکر صدیق درې आवाज او شریعت کې امدادي کې درې आवाज دي چاته او کله جواب یې نه بیا دا واپس راغ حضرت عمر صاحب ته وې عمره حضور پاک دا سوچل شوی چا خپه کړی دی چې استغه ویلې د ثم ثلاثه فرض من لروزي او منذ کې نیک په منډه جمعه ته کوټې ته دی وردان پسې بن کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغه جذباتي اغم درې ځله سلام واچو جواب ملو نشو سلمان فارسی ته وی چې سلمان فارسی رسول الله مبارک ستا متعلق وی چې د موږ د اهل بیتونه ته ورشه هغه ورغه درې اوازونه وکړه ختم جواب ملو علي صاحب ته ورته زومه مې او ترزوی مې ماشومې ته ورشه هغه درې ځله سلام واچاتم جواب ملو نه هغه وی چې ورګه فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وی فاطمه رضی الله تعالی عنها له دروازه وهله جواب ونشو په پدریم ځل وته وی بابا الله رسول فاطمه ما ته ور کولاو دروازه وته کولو دوری ورننه وته دن درې مروز دا درې مروز چا سره خبرې نه کې بیبیانو سره نه ملاويږي
او چې منځو کې فوراً کوټې ته راځي څه چل شوی چا تکلیف کنزل څه شوی دی حضور پاک ورته قصه وکړه وی زما امت کې کم فاسقان فاجران دي به په لومبۍ درجه کې پرت نو فکر من یم د امت دپاره فکر چا دپاره شو امت دپاره دلته ناست یم ورته منځونه ورته په دا خلوت خانه کې کومه او دا چې موږ ورته دغه وایو څه ورته وایي خلوت خانه ورته وایو ځان له ځای ورته وایو دې کې ناست یم ورته الله آیت نازل کا لسوف فلسوف یعطیک ربک فترضا در به کم چې ته څه غواړې ښه خوشحاله به دې کم خیر دی د هغې نه پس نبي علیه السلام راووت چې فکرمند به شو مونځ ته به ودرېد الله ته به متوجه شو در به کم نو بیا به رسول الله مبارک فرمایي سفارش به کومه څه ناسبه الله سزا م ورکوي چې دا د ګناه ګند ترې لرې شي خو چې څومره سزا ده نو هغې کې به ډېر زیات د رسول الله مبارک په سفارش معافي م کوي خو د هغې نه مخکې هم ډېر غمونه شته دن کدن مخکې دی ښه او د قبر عذابونه هم مخکې را روان دي زما رونو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي قد افلح من تزکا تو کامیابی غواړي په حقیقت کې کامیاب هغه سړی شو چې هغه ځان پاک کا عقیده خراب لرې کړه پاک یې وساتله او عمل پاک او اخلاق یې ښکلي کړل وذکر اسم ربه خدای یاد کا منځ یې وکړه دا پاک سړی دی لیکن الله بیا رسو سوی بل تؤثرون الحیات الدنیا دا نه وایي چې دنیا کسب کې نه نه د دنیا کسب خو جای دی تؤثرون الحیات الدنیا دنیا په آخرت غوره کې دا نه وایي چې دنیا ګټې آخرت پرېږدې نه 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 دنیا په چا غوره کې په آخرت د آخرت د ګټې وخت کې هم دکان نه بند دی د مانځه وخت کې هم اوبخور نه بند دی د مانځه وخت کې هم موټر نو درې په لاره نیغ تېرېږي هلته جمع ولاړه ده والآخرت خیر و ابقا الله وی خیرت ګور ډیر بهتر دی د دنیا نه دا خو لګي ورځې تیرې بشي د آخرت جون خو نه خلاصيږي ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم و موسی دا نصیحت ما یوازې تاسو ته نه دی دا مخکې قومونو امتونو تام دا قسمه نصیحتونه ما کړي زمارونو موږ به دنیا هم کوو د دنیا تجارت به هم کوو خو دنیا به په آخرت نه غوره کوو آخرت به اول نمبري دنیا به دویم نمبري